الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ما معززو مؤمن ورونو، الله تبارک و تعالی په سورة زمر کې دغه آیت مبارک ارشاد فرمایي، ورته ووایه د ما حبیبه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ایا عالمان او جاهلان سره برابر دي؟ استفهام انکاری د قطعا نه دي برابر. الله تبارک و تعالی فرمایي انما يتذكر اولو الالباب. پند اخلي، ذهن تلویږي دغه حقیقت خاوندانو د عقولو ته، هغه کسانو ته، د هغو کسانو ذهن تلویږي، هغه کسان پوهیږي په دې حقیقت باندې چې هغه عاقلان او هوښیاران یې اولو الالباب. نو په دې آیت مبارک کې الله تبارک و تعالی د عالمانو فضیلت، د اهل علم فضیلت بیان کړی په جاهلانو باندې. او په دې آیت کې او په نورو آیاتونو کې هیڅ د علم مدعی کوم عالم نسی پیدا کېدلی، نه پیدا سوی ده، نه اوس پیدا کېږي، نه لیسته پیدا کېدی سي. چې دا آیات مبارک او امثال د دې آیات چې په ترغیب و تشویق د علم کې راغلي دي، فضیلت د علم کې راغلي، هغه مخصوص وبولي تر طبقې د ذکورو پورې او زنانه ترې وباسي. او که د ظاهري صیغو موصولاتو ته ګوري چې دا مذکر و، صیغې د مذکر استعمال سوي دي، نو دا به بیا په قرآن کې هغه تحریف کړی چې هغه تحریف یهودو په تورات کې نه ده کړی. خو اصلا یو عالم په حیثیت د عالم باندې د دې مدعي نشي پیدا کېدلی چې دا د علم فضایل دا مختص دي تر ذکورو پورې، نه تر زنانو پورې. او همدارنګه په یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مشهور حدیث ده، متفق علیه حدیث ده، چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ترکت فتنة هي اضر على الرجال من النساء. متفق علیه. ما نه ده پرېښي شاته، ما ترکتو بعدي فتنة، ما شاته لما وروسته په امت خپل کې کوم لوی ازمایښت و امتحان، ابتلا او فتنه، بل کوم داسې امتحان و ازمایښت نه ده پرېښی چې هغه ډېر خطرناکي او ضررناکي نارینه و طبقې ته تر نساو، تر زنانو، چې زنانه د دوی په ژوند کې متولیانو د دوی ته او قیمینو د دوی ته زبردسته فتنه ده او زبردسته امتحان ده، زبردسته ازمایښت چې ډېر خطره ډک ده. لکه علماء کرام فرمایي چې د دې حدیث مضمون مطلوب دا ده چې د زنانو په حق کې د قیمینو، د متولیانو د زنانه، که هغه پلار ده، که خاوند ده، که زوی ده، که ورور ده، د هغو دپاره هم افراط د دوی په حق کې ناروا ده، هم تفرید د دوی په حق کې ناروا ده.
هم د دوی په حقوقو کې په افراط کې تباه کیږي، هلاکیږي، هم د زنانو په حقوقو کې په تفرید کې هلاکیږي او تباه کیږي. په ټولو شعباتو د ژوند کې. خو د ما هدف په تعلیم د نسوانو کې ده. د زنانو د تعلیم په هکله باندې د ما څه خبرې دي او د هغه زړه راز چې د ما څومره علم پې باندې رسیږي هغه برسېره کوم. نو د تعلیم په شعبه کې که مثلا یو څوک د زنانو په حصه کې افراط وکړي، لکه دا نن سیکولران، دهریان، کمونیستان، لیبرالان او دا منافقین د نن زمانې چې د تعلیم په نامه باندې د تعلیم د حق په نامه باندې دوی له دې امته بې حیا جوړ کړل، بې عزته یې جوړ کړل، بې پردې یې جوړ کړل، بې عقیدې یې کړل او ټول جواهر انساني د دوی له تنې او له وجوده چې وایستل، نو هغوی یې خالي کړل د تعلیم په باره کې په نامه باندې. نو دا یو افراط ده. نو که د دې افراطه څخه کار اخیستل کیږي او څوک د ښځې د حق په نامه باندې ښځه بې حیا کوي، ښځه بې عقیدې کوي، ښځه بې دینه کوي، ښځه فاحشه کوي او ښځه له اسلامي اخلاقو خالي کوي، نو دا هم د هغه متولیانو دپاره زبردسته خطر ده او زبردسته سزا به ورکړل کېږي په دې عمل باندې دوی ته د خدای په نزد باندې د الله په ورځ د محشر باندې. او که څوک بیا تفرید کوي چې د عزت و د غیرت و د پردې و د حجاب په نامه باندې ښځه جاهله ساتي، زنانه جاهله ساتي، زنانه اولادونه جاهل ساتي، له دینه یې محروموي، سره له مساعدته د شرایطو چې شرایط دینی، شرایط اخلاقی، شرایط اسلامي هم مهیایي، هم برابري، هم په اختیار کې، هم په واک کې، او بیا یې د پردې او د حجاب و د هغه عنعنوي تمایلاتو په بنیاد باندې له علم محروموي، نو دا هم په زبردسته خطر کې دي. دا تفرید کوي د هغو په حق کې. دا خبره زه تر دې کومه چې په ډېر افسوس سره مسلمان امت له ډېرو صدیو را دې خواته له اسلامي نظامه محروم پاته ده. د اقتدار خاوندان یا منافقین دي، یا سیکولر دي، یا دهریین دي، او یا لیبرالان دي، یا داسې فاسقان دي چې تر کفارو دوی د اسلام نابودي ته امتداره دي او هواداره دي. داسې کسان هغه استعمار په خپلو کالبو کې جوړ کړي خلک دي، د مسلمانانو په سر باندې مسلط کړي دي. هغو ټولې شعبې له دینه خالي کړي دي، د ژوند ټولې شعبې، د سرکاري شعبې، حکومتي شعبې له دینه خالي کړي دي. خو خصوصا د تعلیم و تربیې د موږ موضوع دغه ده. د تعلیم له مراکزو څخه یې د فحشا مراکز جوړ کړي، د بې حیایي مراکز یې جوړ کړي، د بې دینۍ مراکز یې جوړ کړي، د بې حجابۍ مراکز یې تر جوړ کړي. نو په همدغه بنیاد باندې د اسلامي امت علماو له ډېره مخکې را دې خواته د دې خپلو اولادونو د امت د بچیانو د بچیو د عزت د ساتنې په خاطر باندې هغو دا حکم ورکړی دی، فیصله ورکړې ده چې دغه مخلوطو مراکزو ته، دغه د فحشا مراکزو ته د تعلیم و د تعلم په نیت باندې دلته باید د موږ خویندې ومندې او د موږ لوڼې ورنسي او ورتګ ورته حرام ده او ناروا ده. ځکه چې یو څوک کې کافر کېږي، کې بېدینه کېږي، بې عقیدې کېږي، بې حیا کېږي، فاحش کېږي او بې حجابه کېږي، نو واضح خبره ده چې ورتګ حرام ده. بلکې دا فتوا عامه ده، یو د زنانو دپاره هم نه ده.
خو د دغه دوو قشرونو په مابین کې دغه نزاکتي تفاوت په بنیاد باندې دغه نارینه‌و په باره کې داسې ډېر تیزي نه ده سوي. کنې لکه څرنګه د زنانه‌و ورتګ د لوڼو د لورانو د خوندو مندو ورتګ دغسې مراکزو ته حرام ده، ناروا ده. د ورونو د بچیانو د زمنو د نارینه کل دپاره د هغو دپاره ورتګ حرام ده. هغه هم کې بې حیا کېږي، هغه هم لادینه کېږي. دا نن په اسلامي امت کې چې موږ څومره سیکولران وګورو دا له دغه د بې حیایي له مرکزونو څخه راپارېغ سوي دي. څومره بېدینان چې ګورو لا همدغه مرکزونو څخه راوتلي دي. داسې نه چې هغه کې څوک مسلمان نه دي کې پاته سوي، مسلمان نه دي کې راوتلی. ډېر ښه مسلمانان کې پاته سوي دي، مبارز مسلمانان کې پاته سوي دي. خو اکثریت خبره موږ چې کوو دا په دې مرکزو کې موږ ته چې کومه بېدینه او بې بندوباره طبقه معاشرې ته راوتلې ده، له همدغو مرکزو څخه راوتلي دي. نو ځکه علماو د خپل امت د حفاظت دپاره، د امت رسول الله د حفاظت دپاره چې دوی وارثان د انبیاو دي، دا هڅه وکړه چې په امت په جهل کې هم پاته نسي، د علم سلسله ژوندۍ پاته وي، د علم په باره کې ځان ته شق غوره کړو. او نتیجه لا راووتله چې په اسلامي ملکو کې دوه شعبې د علم و د زده کړې دوه شعبې روانې سوې. یوې ته دیني او شرعي شعبه ویله کېږي، بله یې عصري شعبه ورته ویل کېږي. دا دیني شعبه د علماو، د نیکانو، د صلحاو په ابتکار باندې رامنځته سوې ده چې نصاب هم اسلامي ده، کتابونه اسلامي دي، مضامین هم اسلامي دي. هغه یې د وخت حکومتونه نه ورسره مني او دوی هغه د وخت حکومتونو هغه فحشایو بېدینۍ نه ورسره مني. نو ځکه لارې جلا سوې. کنې په یوه امت کې، په یو ملک کې، په یو وطن کې، په یوه خاوره کې دوه قسم تعلیمونه روانېدل، دا هیڅ عقل نه مني او په هیڅ ځای کې سم نه. دا کفري ملکونو کې داسې نه دي چې اوس دیني تعلیمونه به یو رقم کېږي، په هغو کې 2 رقم او 3 رقم تعلیمونه روان دي. ځکه هغه ټول په یوه طبقه او په یوه سلسله باندې، په یو نظر باندې دي. مسلمانان خو ټول مسلمانان دي، باید مسلمانان په یو نظر باندې وای. نصاب یو موحد نصاب یې وای، موحد مرکز د تعلیم یې وای، موحد ترتیب د تعلیم یې وای. هغه یو وای، یو قسم وای. او دا د اسلامي نظام ذمهواري هم دغسې جوړېږي. نو ما مطلب دا ده چې اوس کله په یو کومه خطه کې اسلامي نظام راسي چې رجال د حکومت، رجال د سیاست، رجال د واک و اختیار او متحد، خدای ته معتقد، آخرت باندې معتقد او ښه مسلمانان، بارز مسلمانان، معتقد مسلمانان، د قربانۍ مسلمانان هغه اختیارات واخلي او نظام د هغو په لاس کې واقع سي چې موږ هغه ته اسلامي نظام وایو. د هغو ذمهواري څه جوړېږي؟ اصل هدف دغه ځای ده. د هغو ذمهواري دا جوړېږي چې هغه د فحشا او د بې حیایي او د بېدینۍ مراکز اصلاح کړي، د هغو نصاب اسلامي کړي، د هغو چاپېریال اسلامي کړي، د هغو محیط و ماحول اسلامي کړي. هلته د اسلامي اخلاقو د تربیت مرکزونه تیر جوړ سي، د حیا مرکزونه تیر جوړ سي، د اسلامي تربیې مرکزونه تیر جوړ سي، د اسلامي معلوماتو مرکزونه تیر جوړ سي، د قرآن د تخصص مرکزونه تیر جوړ سي، د حدیث د تخصص مرکزونه تیر جوړ سي، د فقه د تخصص مرکزونه تیر جوړ سي او دنیوي علوم هم ورسره وي. د هغو تخصصونه هم یې پکې. خو هغه محیط و چاپېریال باید دوی اصلاح کړي، له الف تر یا پورې اصلاح کړي. دا د دوی فرض عین وظیفه جوړېږي. نو فرض عین وظیفه یې جوړېږي چې دوی دغه اصلاحات کې راولي. نو کله چې دوی دغه اصلاحات راوستل او مرکزونه اصلاح سول، هغه واقعي د علم، د ادبو، د حیا او د دیني علومو، د دنیوي علومو د زده کړې واقعي مرکزونه جوړ سول. بیا نو د نر او د ښځې
تفاوت په هیڅ کتاب کې نه ده راغلی د علم په حاصلولو کې دا تفاوت سته چې مخلوط اداره به نه وي مخلوط نظام به نه وي محرم و غیر محرم به مختلط نه وي وختونه به یو نه وي لار به یوه نه وي د لارې د تګو د راتګو د لباسو د دې ټولو په باره کې به د اسلامي نظام ذمهواري ده چې د هغې لپاره به انتظام کوي د هغه د نه انتظام په وجه باندې به له ټول تعلیم څخه انکار نه کوي تعلیم څخه انکار کول دا په اسلام باندې تهمت ویل دي په اسلام باندې عیب لګول دي مسلمانان بدنامه کول دي اسلام بدنامه کول دي نه هغه کوم عیبونه چې دي هغه عیبونه باید کټ سي هغه باید لرې سي عیبونه باید اصلاح سي نو تعلیمګاوې بندې نه سي هغه اصلاح سي هغه جوړ سي او که د یو څه وخت دپاره چې تر څو جوړیږي لکه څرنګه چې نورې شعبې روانې د دفع د عمومي اضرارو دپاره چې هغه مصلحتاً لوی ضرورونه بلل کېږي داسې ضرورونه چې اسلامي نظام تیر په خطر کې اسلامي کامیابي تیر په خطر کې د هغه دپاره لکه نورو شعبو کې چې په تدریج باندې حالت روان دي په دې شعبه کې دې همدغسې په تدریج باندې روان دي نو په دې کې ضرورت دې ته نشته چې کفار هم په مسلمان باندې فشار راولي ښځو ته تعلیم ورکړه مسلمان هم فشار پې باندې راولي ښځو ته تعلیم ورکړه ولې زه ولې داسې له علمه چې خالي یم زه ولې داسې عمل کوم چې د هغه په واسطه باندې اسلام بدنامه کېږي مسلمان بدنامه کېږي او د اسلام تعلیمات بدنامه کېږي د اسلام تعلیم کې دغه څه نشته یو عالم څخه مې واورېدل چې دعوه یې کړې ده چې ما چې چا فتوا کړې ده چې د ښځو تعلیم څرنګه ده ما ورته چې حرام ده نو حواله مې وایي ورکړه ورته مې وویل چې په ملا قاري لیکلي دي چې که کوم ډاکټر ته کومه ښځه ورغله او مقصد د هغه کې مستور ځای کې د هغې علاج و معالجه کول دي نو هغه ډاکټر دې خپله په هغه کې کاروایي نه کوي خپلې ښځې ته دې تعلیم ورکړي داسې پوچ منطق او بې عقله منطق چې هغه به په هغه 15 منټه کې چې هغه مریض ورغلی ده او د خپل علاج تېر غواړي هغه به اوس یارې خپله ښځه په هغه 15 منټو کې پروفیسره کوي او هغه به بیا معالجه کوي هغه به بیا اپریشن کوي هغه به بیا هلته قیچیانې بیاتیانې او چړې دي ډاکټري ورخلي هغه ښځه به څیري او په دې ښځې په ینه کې په زړه کې او په بډوګو باندې به کار کوي هغه ښځې ته به دا تعلیم به دا ډاکټر به تعلیم ورکړي داسې ښه اسانه نو دا د اسلام تعلیمات داسې نه دي اسلام داسې نه وایي داسې بې عقله مفتیانو څخه فتوا باید وانخیستله سي دغو علماو خبرې ته داسې په نام ملایانو خبرو ته باید غوږ ونه نیول سي هغه څه چې فحشا ده هغه هیڅ مسلمان فحشا نه مني فحشا یې نه ده قبوله خو داسې نه چې د فحشا په بهانه باندې فرضي علوم ختم سي فقهي جزیه ده چې که غیر له ابو له جده په دې نورو اولیاو کې یوه صغیره یا صغیر ماشوم په نکاح چا نکاح ورته وکړه د هغو نکاح صحیح کېږي خو تر وخته د بلوغه پورې د دغو نکاح موقوفه ده په بلوغ سره دوی ته خیار د بلوغ حاصلیږي ټول فقها کتابونه د موږ لیکي چې که دغه جنکۍ مثال په هغه مجلس کې چې کله بالغېږي په هغه مجلس کې غږ ونه کړو چې دغه مخکې نکاح د ما منظوره نه ده نو د دې خیار د بلوغ ختم سو او که دا بیا قاضي ته عذر پیښوي چې ما ته خو دغه جزیه معلومه نه وه ما ته خو د دې علم نه و نو د موږ ټول فقها وایي چې د دې دغه عذر غیر قبول ده غیر موجه ده په دې وجه باندې چې دا خو مؤمنه ده مسلمانه ده په مسلمان کور کې اوسېدلې په مسلمان ملک کې اوسېدلې ده په دارالاسلام کې اوسېدلې ده دا د دین او د علم د زده کړې دپاره فارغه وه او دا خو په محیط و ماحول د علم کې وه نو دې ته دغه جهل عذر نه بلل کېږي نو دا څه درس ورکوي
دا درس ورکوي چې دغه ماشومه به هم د دغه علمي مسایلو څخه خبره وي، حتی په دغه خیار د بلوغ باندې به خبره وي، د هغې په شرایطو باندې به خبره وي. دا خو یو دغه خبره نه ده، نو د لمانځه په مسایلو باندې به هم دغسې خبره وي، د بیې او شراب په مسایلو باندې به هم دغسې خبره وي. دا علم به ټول کوي، د قرآن په زده کړه باندې به هم خبره وي، له حدیثو څخه به هم معلومات لري، له فقه څخه به هم معلومات لري. نو دا هغه مسائل دي چې د ټول امت متفقون علیها مسائل دي. موږ باید احاطوي نه کړو او خپل مزاج باندې راونه څرخوو. الله تبارک وتعالی دې موږ ته د عمیق علم، د باعمل علم توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين.